دا کار نن سبا په ټوله دنیا کې روان دی، په پاکستان کې ښه ټرینډ کې روان دی. دا کشتونو دا کار څوک په کشتونو موبایل اخلي، څوک ګاډي اخلي. نو آیا دا کار اسلام کې جایز دی او که نه دی؟ شیخ صاحب په ډېرې قیمتي خبرې کړې دي، راځئ دا بیان در باندې اورم. دا سوال ډېر زیات کېږي. دې ملګري م کړی چې په کش باندې موبایل یا موټر سایکل یا ګاډي اخیستل دا څنګه دي؟ وایي څوک ورته جایز وایي څوک ناروا. زما محترم وروڼو، د کشتونو دا معامله چې دی کې تفصیل دی. د الله نبی فرمایي یو داسې څیز دی چې اوس مثلا دا موبایل دی، زه تا ته په دې کې 2 بیې ووایم، 2 بیې. هلکه که ماله نغدې راکې نو 20 زره راکړه، خو که ته یې ماله 20 ورځې بعد او میاشت بعد راکې نو 13 زره به راکې. دا د الله نبی فرمایي یا به دا کمه بیه اخلي که نه دا زیات سود دی. دا حدیث دی له سننو. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من باع بیعتین فی بیعة واحده فاوکسهما او الربا. چا چې په یو څیز کې 2 بیې جوړې کړې، شی یو دی او دا ولې 2 بیې وایي، یو زیات او یو کمه، یا به دا کمه بیه اخلي او که دا کمه وانه لي دا زیات سود دی. دا واضحه خبره ده. ټول علما دا مسله لیکلې، اکثر علما. اوس دا کوم علما چې د جواز په تور کې په دې لږ ځان پوه کوي چې هغې په کم کشتونو باندې هغوی وایي چې دا جایز، هغه دغه صورت دی. زه دوکاندار یم، زه د سره د نغدو سودا خرڅوم، بس تش کش باندې سودا ورکوم او یو ریټ ویم، 2 ریټونه نه ویم. لکه ما چېرته حدیث ویلو، دې حدیث مې 2 ریټونه نه ویم، به تا ته ویم چې دا څیز دی او په 10,000 روپۍ دی او میاشت کې به دومره روپۍ راکې، بیا صحیح ده. 2 بیې پکې رانغلي، ما او تا جوړ شو په خبره باندې، او په دې کې میاشت په میاشت یا کم ټایمونه چې موږ یې خېزې تاله پیسې در کوم. که په دې کې دا شرط ولګېده چې ګوره که ماله دې یو میاشت پیسې لیټ کړي یا دې 2 یا 3 دې لیټ کړه نو د پاسه به ګوره دومره جرمانه راکې، بیا هم سود دی. خبره پوه شو؟ بیا دې سود جوړ شو، جایز کار بیا سود شو. نو که دا شرطونه پکې نه او عقد وشي زما وستا به ما در باندې دا ګاډی در خرڅ کړه، دا موبایل دی، موټر سایکل دی، او بس په کشتونو یې خرڅوم، 2 بیې نه کومه چې په نغدو دا په نغدو اړو خرڅوم نه، په زما کاروبار د کشتونو دی او بس میاشت کې ماله دومره راکوه او ما او تا پرې رضا شو، نو بس صحیح ده. بیا کوم علما چې د جواز فتور کوي هغه دا ده، خو په هغې کې هم په کار دا نه ده چې سړی ریټونه دومره های کړي چې د هغې د لاسه خلکو سره ظلم وشي. ظلم دې نه کوي. که بالفرض چې لږه غوندې زیاتی خو بس 2 کسو رضا ده، 2 ریټونه نشته، یو ریټ دی او 2 کسان په خپل منځ کې رضا شو، نو په کار دا ده چې دا عمل یو احسان وګرځي د مخلوق سره، دې دپاره چې خلکو ته یو فایده ورسېږي او دغه رنګه بوج پرې رانشي. خدا د شیخ صاحب روح الله توحیدي ډېر قیمتي او اهم بیان د کشتونو په باره کې چې کوم کار کشتونه کول صحیح دي او که صحیح نه دي. ملاویږو تاسو سره په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله.